په دې فلم کې تاسو د الک او جنې ګوري دی په یو دفتر کې کار کوي او دی په دې لیفټ کې 15 ورځې لپاره بند شي. دې دوانو ته چې په 15 ورځو کې څه مشکلات راغلي وي هغه موږ تاسو ته وایو. په دغه فلم کې موږ ګورو چې دا یو جنې جینیفر وی په خپل دفتر کې لیټ ټایم پورې کار کوي. سبا ویلنټاینز ډے وی او دغه جنې خپل بوای فرند ته ملاوېدلو لپاره نیویارک ته نن شپې روانه وي. دې لپاره دا هغې ته یو ایمیل هم لیکي. خو دا جنې خپل بوای فرند لپاره سرپرایز ورکوي. دې لپاره دا هغه ایمیل ورسینډ نه کړي. دغه جنې خپل سامان ولي او ته لاړ شي. بل خواته موږ د هلک ګورو چې دې ګای نوم وي دا هم خپل کار ختم کړي او هغه هم کور ته روان وي. دغه شان دا دواړه دی لیفټ ته راوخیږي. دا هلک دې جنې ته وایي چې 15 ورځو لپاره چوټي ده او دا ټولې دفتر یې به 15 ورځو لپاره بندي وي. دا هلک دې جنې ته په دې دیوال باندې یو ډرایینګ ښیي کوم باندې چې یو هلک په باکس کې بند وي. دغه دوران کې دا لیفټ اچانک جټکه وخوري او دا بند شي. خو دا هلک هلته کې موجود بټنو کې ګوتې وهي او ایمرجنسي کال هم کوي خو هغه بالکل هم کار نه کوي. هلته کې موجوده سی سی ټي وي کیمرې ته هم دوی مخامخ ودرېږي او خلکو ته اشارې کوي خو دوی څوک هم نه ګوري. هغې نه پس دا دواړه موبایلونه روکاږي او چاته کال کوي خو هغه موبایل کې نیټورک هم نه وي ولې چې دا لیفټ ډېر زیات بند وي. دغه جنې دې ته وایي چې نن شپې خو زما فلایټ دی او زه روان یم بل چېرته. خو دوی اوس 15 ورځو لپاره دلته کې ګیر شي. دوی دواړه بیا په ځمکه باندې کښېني او خبرې چالو کړي. دغه جنې دې ته وایي چې زه دلته کې اکاونټ سوپروایزر یم. دا هلک ورته وایي چې زه هم دلته نوی راغلی یم او یو څو ورځې پهله مې دا دفتر جوین کړی دی. هغې نه پس دې هلک دماغ کې راځي چې هر لیفټ کې ایمرجنسي ډور وي. بیا دا جنې په اوږو کښېني او ورته وایي چې بره وګوره دا ایمرجنسي ډور را پیدا کړه خو دوی ته هېڅ هم پیدا نه شي. دې نه پس دوی دواړه یو ځای کښېني او دغه جنې دې ته خپل نوم وښیي. دا جنې دې هلک ته وایي چې زه ډېره زیاته تکې شوې یم او دا هلک خپل بوتل دې ته ورکړي. دې هلک سره شرابو بوتل هم وي کوم چې دا خپل ملګرو ته وړي. دا جنې ورته وایي چې اوس موږ 15 ورځو لپاره دې لیفټ کې بند وو او هېڅوک هم به نه راځي نه به زموږ څوک مدد کوي. لږ ساعت پس دې جنې ته تشې امتیازي ورشي او هغه ډېره په تکلیف کې وي خو هغه دې هلک نه شرمېږي او هغه یې نشي کولی. خو دا هلک ورته وایي چې دې کې شرم هېڅ هم خبره نشته. ته زما په بوتل کې تشې امتیازي وکړه او زه به اخوا مخ کړم او زه به تاله نه ګورم او هغه جنې همدغه شانتې وکړي. دا جنې هغه ډرایینګ ته لاړ شي او هلته کې یوه جنې جوړه کړي. بیا یو څو ګنټې پس دا جنې دې ته څه خوراک شی نه ورکړي او هغې نه پس دوی یو بل سره ګیم کوي او ټایم پاس کوي. بیا ورته دا جنې وایي چې ستا څه ګرلفرینډه یا ملګری شته چې هغه دې پورې راشي او تا را پیدا کړي. خو دا هلک ورته وایي چې زما هېڅ هم ملګری نشته او دلته به څوک هم را نشي. دا جنې هم ورته ووایي چې زما هم هېڅ څوک نشته او نه به ما پسې څوک راشي او زه خپل بوای فرینډ ته روانوم نن شپې نیویارک ته. دا هلک ورته وایي چې تا سره ډېره زیاته مینه کوم او زه دلته کې ډېر ټایم نه اوسېږم او کار کوم. ما تا نه ډېرې زیاتې خبرې پټې کړي دي. ما به ته هر ټایم کې اتې کله به چې ته کار ته راتلې او تلې به او ویډیو ریکارډینګ هم ورته وښیي. دراصل دا هلک دلته سیکیورټي ګارډ وي او دا روزانه دا ګوري دلته کې. دا هلک ډېر ټایم نه دې جنې سره مینه کوي خو دا هلک ورته ویلی نه شي. دا به ډېر زیات یېرېدو. دا هلک ورته وایي چې زه یو سیکیورټي ګارډ وم او زه یېرېدم چې ته به کیدای شي ما سره مینه ونه کړي او دا لیفټ هم دې بند کړی وي او دا ټول یو پلین و. دا دواړه چې اوس په لیفټ کې بند دي دا څه اکسیډنټ نه دی. دا پهله نه دی یو پلین تیار کړی و. دغه دوران کې دا هلک د جیب نه هغه چابي راوکاږي او ورته ووایي چې دا لیفټ اوس کلو دی که ته غواړې ته دلته نه تلی شې. دغه جنې ډېره زیاته خفه شي او په ژړا شي او ورته وایي چې تا ما سره ډېر ظلم وکړو. دلته نه چې زه کله وځم زه به ډایرکټ پولیس ته ځم او زه به هغې ته هر څه ووایم. هغې نه پس دا هلک هغه لیفټ واپس بند کړي او دا جنې پې ور ټوپ کړي او هغه چابي ترې اخلي. دغه جنې غلطۍ کې یو لغت ته ووایي کوم سره چې هغه چابي ماته شي. دا دواړه اوس په حقیقت کې دلته کې ګیر شي ولې دا چابي یوه ذریعه وه چې دوی دواړه دلته نه وتلی وې. دا جنې چې کله دا ویني دا خپل سینډل راولي او دا هلک په سر ووي او سر پې مات کړي. دا هلک هم رونیسي او لاندې په ځمکه ډغره ورکړي کوم سره چې هغه هم زخمي شي او دا دواړه دلته کې بېهوشه شي. کله چې دوی په هوش کې راشي دا جنې دې ته ووایي چې ته خو یوازې دلته سیکیورټي ګارډ نه یې دلته خو به نور هم کسان وي. هغه ورته ووایي چې دلته 2 کسان نور هم وو خو ما هغې ته ویلي چې تاسو دواړه مه راځئ او ستاسو په ځای به زه نن شپه ډیوټي ورکړم. دا جنې ورته وایي چې تازه اغوا کړی یم. په دې باندې دا هلک غوسه شي او دا بیګ هم وخي او دیوالونه هم وخي. دې نه پس دا هلک یو بیګ کلو کې کوم کې چې یو شرټ وي او دې جنې خپل بوای فرینډ لپاره اخیستی وي.
او دغه شاندې هغه شرط دا په خپله واچوي خو دې څه یو بل بکس ومي او دا دې جینۍ ته وایي چې دا بکس کلو کا. هغې کې یو سیګار وي او یو لیټر وي او دا هلک هغه سیګار او لیټر راوالي او ویې لګوي او هغه سیګرټ څکي. هغې نه پس دا هلک ګوري چې لفټ کې یوه لاره وي د هغې نه د وتلو او دې لپاره دا به راوخیږي خو دا چې کله به راوخیږي دا هلته کې یوه لاره وګوري د دې لفټ نه د وتلو. دا هلک دې جینۍ ته وایي چې ما اوچت کړه چې زه به راوخیږم خو دا جینۍ ترې یېرېږي او په دې باندې یقین نه کوي او ورته وایي چې زه تا نه شم اوچتولی ته ډېر دروند یې. دا جینۍ ورته وایي چې ما پهله اوچته کړه چې زه وخیږم خو دا هلک هم په دې یقین نه کوي او یېرېږي ترې او دا هلک یېرېږي که دا بار ووته نو دا به پولیس ته حل ووایي خو دا جینۍ دې سره واده وکړي چې زه پولیس ته حل نه ویم او دلته نه ځان وکاږو. په دې خبره باندې دا په دې یقین وکړي او دا جینۍ هلته کې دا اوچته کړي خو دا جینۍ چې کله بار وځي نو دا دې سره دوکه وکړي او دغه شاندې هغه جینۍ په پوڼۍ باندې روانوي او بار وځي او دا هلک چې کله وګوري دا ډېر زیات غوسه شي او چغې سوري چالو کړي خو دا هلته کې یو کپړه پرته وي له هغې په مدد باندې هم ځان روکاږي. دا هلک هم ورپسې ور روان شي کله چې دا جینۍ چې بره ورنه وځي نو دا هلک هم ورپسې رسېدلی وي او دا هغه راکش کړي او دواړه لاندې لړه شي او په لفټ باندې لړه شي او دوی دواړه هلته کې بېهوشه شي. دا جینۍ چې راپاسي دا هلته کې څه اور بل کړي چې هغه فایر الارم وغږېږي او سیکیورټي والا راشي دا دواړه راپیدا کړي خو کله چې دا هلک راپاڅېږي نو دا جینۍ پې بیا حمله وکړي او بېهوشه کړي. هغې نه پس دا جینۍ دې نه څه اجزا کټ کولو کوشش کوي کوم باندې چې دا هلک ډېر زیات ویریږي. دې نه پس دا جینۍ یو موبایل لوکاږي او دې هلک نه ریکارډینګ چالو کړي کوم کې چې دا ووایي چې دا جینۍ ما کډنیپ کړې ده او زه یې دلته مړه کومه. دې نه پس موږ یو دوه کسان ګورو چې دې بلډینګ ته راشي دا یو سیکیورټي ګارډ وي کوم چې خپلې ګرل فرینډ سره دلته کې راشي. دا چې کله کیمرې ته کښېني نو دا ګوري چې په لفټ کې دوه کسان ګیر دي او بېهوشه دي. دا هلک رامنډه کړي او د دې دواړو مدد کولو کوشش کوي او دا لفټ د بهر نه کولاوي او دا خپله چابي دې جینۍ ته ورکولو کوشش کوي. ګای دې سړي ته وایي چې زما هیلپ وکړه زه نه شم راپاڅېدی. بیا هغې نه پس دا هلک هلته ور اوچت شي او دا راکاږي خو کله چې دا سړی وروخیږي نو دا سړی پې لفټ چالو کړي او دا هلته کې مړ کړي کوم باندې چې دا جینۍ دا وګوري. دا سړی پې حمله وکړي او دا جینۍ هلته کې بېهوشه کړي او د لفټ نه بار روکاږي او خپل ګاډي ډیګی کې واچوي. دا هلک هلته کې کمپیوټرونه دا ټوله ډیټا ډیلیټ کولو کوشش کوي خو هلته کې هغه جینۍ راشي کوم چې سیکیورټي ګارډ سره راغلی وه او هغه دا هر څه وګوري. دې نه پس دا هلک په هغې هم اټیک وکړي او دا هم مړه کړي. بیا موږ ګورو چې دا په ګاډي کې بهر وځي او دا ویران ځي ته راشي کوم ځای کې چې دا پېټرول اچوي او د دې جینۍ باډي سوځولو کوشش کوي. کله چې دا هلک د ګاډي ډیګۍ کولو کړي نو دا جینۍ ترې بهر وځي او په دې سړي باندې اټیک وکړي او هلته نه وتښتېږي. خو دا جینۍ چې کله مخکې لاړه شي دا ګاډی ودرېږي او واپس ریورس ولګوي او دا سړی په هغه ګاډي ووهي او مکه پېټرولو کې ولړه کړي او دا جینۍ هلته کې تیلی ولړه کړي او دا سړی هلته کې وسیږي. دې سره زموږ فلم دلته کې ختم شي.